نو سامي خو مرسته ده دی لوټ کوم که دومره ډېرې پیسې ده خو چانس دی 3 hours later. یو ګل مکای زما پیسو سي شوي یو ګل مکای دسی سبو باندې جوړ کړی غزي په دې واسکټ کې زما د نوسي د سنت د پاره پیسې وي ما د سبا ده دا ټیک تا پټی کړی دي خپل خیر ما رول لدی ور کړی دي زما په پیسو خپل رول سعودي ته لېږي دومره ماره وګم خیمارلې ما د نوښ بجوړ اخیستې ها پیسې دې رالم پټی کړی دي وسراله دمکې مراکې ستاره قصه نن ختمومه انا دا ما سې چلو کوم ما د پیسو د پاره ښځه ووژله پیسې به پیدا شي خو ګل مکای به پیدا نشي اوس به به مې لږې خرڅه کړم چرګه پټي نه نه مړه دا خو زما چرګه ده میله کې خرڅوم اسی وس زما په مخ کې د غلطه رونیوه روانې لاس کېده وه کله به چې پیسې درکړم چې څوک دې خبر نه شي چې ماله به کې پیسې راکې او لالچ رال پکې راکې چرګې نه چرګان پټوه نن خو د میلې ورځ ده چې په نغد کې خرڅ کړم پیسې به نیمه کړم راځه که نه یاره نن خو مې خپله چرګه په نظره مې ونه لیده چې څه شوه یاره دلته خون مې شته چې څه شوه یا خدایه چرګه څه شوه یاره کور مې ټول چان کړ او چرګه نشته بهر چکر ولګوم که چا رانیولي جواب به اخلم کې جای به په ګوتو راځي هلکه ولې دومره غوسه روانې مړه چاره چرګه پټه کړې ده نن د جمعې ورځ د وقار او بلال میلې ته وړله او یاره ستا خبره هم صحیح ده نن د جمعې ورځ ده او میلې ته به یې وړې ستا ډېره مهرباني چې په وخت یې راته ووایې او زه پسې ورځمه چرګې چې چا پټه کړي پیسې به هم دو پټې کړي د دو د لاسه خو ما خپله ښځه ووژله او نن به ورسره ګورمه چرګه والے سرو زر انډي کوي واقعا د سرو زرو انډي کوي او کنه دا خو د سرو زر انډي کوي تاسو خو راځئ چې حساب کتاب وکړو راځئ دا چرګه تاسو په څو روپۍ خرڅوئ ما خو تا ته پهلې وویل دا چرګه د سرو زرو انډې کوي دا پوره به 15,000 روپۍ ده پوره که نه نه ښه زما په چرګه دعوه کوئ وقاله تخته یو دا مقصد دی چې چرته تاسو ته یو فیصله راشي د هغې کار چې دی پهله تاسو تفتیش وکئ او بیا پې عمل وکئ ډېر خلک چې دی یو بل وولي او بیا ورته وروسته پته ولګي چې دا کار خو ده نه دی کړی دا کار خو ده کړی دی یو اصلاحي ویډیو وه د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چا چې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل نه سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ والسلام